د ایران او افغانستان ترمنځ ناندرۍ لا هم دوام لري. ایران د اسلامي امارت له چارواکو څخه سپارښتنه کړې ترڅو د هلمند سیند اوبه ورخوشي کړي. ایراني چارواکو زیاته کړې که په هره لاره وي اوبه باید راخوشي کړي، که نه پایله به یې ښه نه وي. دا چې ایران نور څنګه د اوبو پر سر افغانستان ته ګواښ کړی او په اړه یې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یوه ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. د ایران لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې ده. وحیدي د دوشنبې په ورځ ایراني رسنیو ته وویل که په بندونو کې اوبه موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه سي، ځکه زموږ کارپوهان په دې باور دي چې په دې بندونو کې اوبه سته، خو طالبان وایي چې اوبه نسته. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هیله یو څو له یادو بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسئله حل کړي. ایراني چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وسوه چې په پایله کې یو طالب سرتیری شهید او 2 ایراني سرتیري ووژل سول. د ایران د کورنیو چارو وزیر بیا دا جګړه لنډه وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ورکړل سو. هغه زیاته کړه دا یوه لنډه شخړه وه، له طالبانو سره خبرې اترې وسوې او حل سوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو، پوله خلاصه ده، پوله آرامه ده، پوله اوس د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوې ده. په جواب کې د افغانستان اسلامي امارت ویلي له ګاونډیو هیوادونو سره تاوتریخوالی نه غواړو. د ایران او افغانستان د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د اسلامي امارت د ویاند مرستیال وایي د ګاونډیو په ګډون له هیڅ لوري سره د تاوتریخوالي غوښتونکي نه دي. بلال کریمي زیاتوي اسلامي امارت د ترنګلتیا پر ځای خبرې معقولې ګڼي او په وینا یې اوس مهال د کابل او تهران پلاوي له یو بل سره په اړیکه کې دي او په دې تړاو خبرې کوي. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي وایي په ټوله کې د اسلامي امارت دریځ او پالیسي دا ده چې له هیڅ اړخ په تیره ګاونډیو هیوادونو سره د ترنګلتیا غوښتونکي نه دي. د افغانستان او ایران ترمنځ چې د پولې په اوږدو کې کومه کوچنۍ نښته رامنځته سوې د دواړو خواو مسؤلان له دې وړاندې هم او له دې وروسته هم په اړیکه کې دي او هر څه چې پیښیږي د حل یوه لاره ورته لټوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.